محمد نبي څوک دی؟ سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. غواړم چې په نننۍ ویډیو کې د محمد نبي د ژوند په اړه معلومات درکړم. محمد نبي غسخیل د افغانستان ملي لوبډلې ارلونډر لوبغاړی دی چې هم په بیټینګ او بالینګ کې افغانستان لپاره ځلیدلی دی. محمد نبي په 1985 میلادي کال د لوګر په ولایت کې زیږېدلی دی او په 2009 میلادي کال کې خپله لومړنۍ ملي لوبه د سکاټلینډ لوبډلې په وړاندې وکړه. په 2014 میلادي کال کې محمد نبي د بنګلادیش هیواد په کرکټ لیګ کې د سهلیټ رویلز په لوبډله کې ولوبېد او ډېری ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې. محمد نبي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپټان او تکړه لوبغاړی دی او یو له هغو لوبغاړو چې د MCC لخوا یې هم لوبې کړې دي. ښی لاسی منډې جوړونکی او ورو بالر د 1985 میلادي کال د مارچ په 1 نیټه په لوګر کې زیږېدلی دی. محمد نبي غسخیل یو له هغو لوبغاړو دی چې د انګلستان مخکني کپټان مایک ګیټینګ یې ډېره ستاینه او سپارښتنه کړې ده. د هغه په انتخاب دی د نړۍ تر ټولو مشهور کلب MCC کې ولوبېد. د انګلستان د ACX کاونټۍ له دویم ټیم سره په لوبه کې 100 منډې وکړې او دغه ورځ یې د پاکستان د ګیسټ ټیم لخوا هم په یوه لوبه کې 100 منډې کړې دي. ملي لوبډلې ته د محمد نبي غسخیل اهمیت له دې حقیقته روښانه دی چې د افغانستان لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېرې منډې جوړې کړې دي او په بالینګ کې له حمید حسن وروسته تر ټولو ډېر مخالف لوبغاړي هم د سوځولي دي. محمد نبي غسخیل تر اوسه د 28.10 په اوسط کې 815 منډې کړي او 14.1 په اوسط یې 46 لوبغاړي سوځولي دي. د تر ټولو ډېرې منډې 112 دي او تر ټولو ښه بالینګ یې د 10 منډو په بدل کې د 5 لوبغاړو سوځول دي.